او راغواړم انور مانیروال صاحب چې راشي او تاسو خپل کلام ووایي. انور مانیروال صاحب. زه به شعرونه ووایم. د غزل مطلب ده چې هره سترګه چې زما متلاشي ده، هره سترګه چې زما متلاشي ده، یو ملنګ باندې مې کړې ګل پاشي ده. اوږې تږي نظرونه پې ورخښ دي، حق حیران ورته پیغله کیلاشي ده. عاشقي معشوقي دي وروستی خبرې، په ړومبي نمبر خبره معاشي ده. شونډې وچیچي او غلی شان روان شي، د مین سړي بس دغه بدماشي ده. او چې په سپینه جامه ته یې کړې صاحبه، چې په سپینه جامه ته یې کړې صاحبه، له دې غوره خو بیخي جیب تراشي ده. او مازیګر کې وکړي ښه د اډې سیل، د انور مانیروال دغه عیاشي ده. ډېره مننه، ډېره مننه. کرم ستار صاحب چې راشي او دی د خادم صاحب باره کې په لیکل کړي دي نو هغه تاسو اورئ. کرم ستار صاحب. ما د خپل ورور مشر فضل ستار صابر په نمایندګۍ یو 2 قطعې ویمه، بیا ستاسو نه اجازت غواړم. د هغه یو 2 قطعې دي چې زما مشر زما فخر په ما ګران دی. فضل ستار صابر زما ورور دی او هغه دغه 2-3 قطعې لیکلي دي. هغه ویمه: زما مشر زما فخر په ما ګران دی، زما مینه زما وینه زما ځان دی، د ادب په بام ختلی د ملګرو، د افق په کنارو چې درخشان دی. او په خدای باندې قایله پښتونخوا ده، په خدای باندې قایله پښتونخوا ده، دا خوددار د یعقوبي میر محمد خان دی. ای صابر فضل ستاره خدای دې جوړ کړي، د ادب د سبا ستوري په اسمان دی. او دا اخري چې څوک وایي چې خادم خو لوی سړی دی، چې څوک وایي چې خادم خو لوی سړی دی، ما د پاره هم اعزاز د سرلوړی دی. په ډانګونو اوبه کله جدا کیږي، زما ننګ زما پښتو زما پټکی دی. ما د پاره دا اعزاز ملګرو بس دی، چې خادم وایي صابر زما خورای دی. مننه. راغواړم فرمان علي ترکوال صاحب چې راشي او خپل کلام تاسو ته مختصر شان واوري. فرمان علي ترکوال. یو 2 شعر هما صاحب چې دلته امن د مار خپا، دلته امن د مار خپا او انصاف د انځر ګل، دلته امن د مار خپا او انصاف د انځر ګل، ترکواله کام بیدار کړه او حالات کړه لږ بدل. یو 2 شعر نور دي چې شر نه تل نفرت کوم، شر نه تل نفرت کوم، امن لبکار کوم، بس پیوند کوم زړونه دغه یو روزګار کوم. او یو 2 شعر نور دي چې د محبت په لاره تک کومه، د محبت په لاره تک کومه، نور وګړو ته هم غږ کومه، چې مې د زړه خبره هېڅوک نه اوري هلته به خامخا د ځواک کومه. نو زه راغواړم خالد اسرت صاحب چې راشي او په ترنم باندې یو ښکلی مزیدار خپل کلام تاسو ټولو ته وړاندې کړي چې دا ناس ملګري او بیا کتونکي اورېدونکي ترېنه خوندونه والي. ښاغلی خالد اسرت صاحب. زما په جوبل زړه کې چې مستی راولي، زما په جوبل زړه کې چې مستی راولي، خدای دې پتا باندې مدام داسې سپرلی راولي. زما په جوبل زړه کې چې مستی راولي، خدای دې پتا باندې مدام داسې ځواني راولي. او ته چې غوټی د شونډو ګل کړې د خندا دپاره، زما د فکر په ورشو باندې سپرلی راولي. او پوه نه یم زړه ستا تر کوڅې داسې راوستی یم لکه زیارت له چې په غلا څوک پیریاني راولي. مننه جی. شیرین ستا په ښار کې که د مینې دا دستور وي، شیرین ستا په ښار کې که د مینې دا دستور وي، تندې د هر فرهاد بهامې شا په وینو سور وي،
پکم زکی چتول دمو محبت پزرو کی پکم زکی چتول دم محبت پزرو کی عقلنا بکارنا کبھی روحنا برنزر وی عقلنا بکارنا کبھی روحنا برنزر وی شیرین ستا پخار کے کدا مینے دا دستور وی نور صدق جانان سرا دراز یو دو خبری نور صدق جانان سرا دراز یو دو خبری د عشق مرتبی دکا ہرا کا کوہ تروی د عشق مرتبی دکا ہرا کا کوہ تروی شیرین ستا پخار کی کدا مینے دا دستور وی محترم فدا محمد صاحب چې راشي او د خپل والد صاحب یو مختصر غوندې کلام مونږ او تاسو ټولو ته واورئ. فدا محمد صاحب. دا ولې د اشنا نن ارادې بدل ښکاري دا ولې د اشنا نن ارادې بدل ښکاري د مخ په دې کتاب کې د سپي بدل ښکاري د مخ په دې کتاب کې د سپي بدل ښکاري که غږ په خولې ونه کړي دا کافي وه زه پوهېږم که غږ په خولې ونه کړي دا کافي وه زه پوهېږم که غږ په خولې ونه کړي دا کافي وه زه پوهېږم په کرښو د تندي کې د وعدې بدل ښکاري په کرښو د تندي کې د وعدې بدل ښکاري دا ولې د اشنا نن ارادې بدل ښکاري د مخ په دې کتاب کې د سپې بدل ښکاري اوچت دی لکه خس د خپلو سترګو په بڼو کړم اوچت دی لکه خس د خپلو سترګو په بڼو کړم اوچت دی لکه خس د خپلو سترګو په بڼو کړم د سترګو سمندر کې د چپې بدل ښکاري د سترګو سمندر کې د چپې بدل ښکاري دا ولې د اشنا نن ارادې بدل ښکاري د مخ په دې کتاب کې د سپې بدل ښکاري دا تا چې په پرچي شونډو پټو چچل غاښونه دا تا چې په پرچي شونډو پټو چچل غاښونه دا تا چې په پرچي شونډو پټو چچل غاښونه پوهېږم نن دې بیا جوړ فیصلې بدل ښکاري پوهېږم نن دې بیا جوړ فیصلې بدل ښکاري دا ولې د اشنا نن ارادې بدل ښکاري د مخ په دې کتاب کې د سپې بدل ښکاري. او په دې محفل کې شاعران ادیبان ډېر لوی لوی پوهان موجود دي نو غواړم چې پروفیسر ډاکټر همایون حماس صاحب د خادم صاحب په ادبي هلو ځلو باندې ادبي سفر باندې ادبي ژوند باندې څو خبرې مو وکړي او بیا ورته خواست کوم چې خپل یو کلام هم اوري. پروفیسر ډاکټر همایون حماس صاحب. خبره دا ضرور مې چې مونږ اوس داسې بوډاګان شو چې زمونږ د کلي زه هره خبره چې دی ټوکو نه شروع کوم زمونږ د کلي یو ملا نو هغه به چې د رکو نه پاڅېده نو یا خدای خیر که نه نو مونږ به ورته یار دا خو پکې نشته څنګه به مونځ هم خرابې خپل مونځ هم خرابې نو زه هم ویم چې پاڅم نو یا خدای خیر نو اوس خدای خبر چې ویم به څه چې یا خدای خیر بل دا دی ستا د برق صاحب ګورې لطیفه ده دا چشمې رانه کور پاتې شو ډرایور مې وروغلو چې یاره ورشه دا چشمې راوړه د چشمو مسله دا ده چې
چې یو برق صاحب سترګې دغه کړې ده لینز یې پکې ولګوله نو چې کور ته راغی زوی ته وایي چې یاره ستا دا مور خو یاره وایي ډېره بدرنګه ده نن راته پته ولګېږي چې دا مور خو ډېره بدرنګه ده جګبې به درته پایي نو داسې چل دی چې تاسو خلک بدرنګ نه یې رښتیا خبره دا ده د صوابۍ زه صوابۍ ته د ادب ګبین وایم او د هغې هر یو لیکوال چې دی نو دونه خوږ دی او چې زه م ترې زده کړه کومه او عمر له مې ترې زده کړه کړې ده او زده کړه په دې معنو کې چې ما رومبې نوم د دې کلي د ډاګیو د کوم د شیر محمد مینوش صاحب اورېده لاندې د هغې وجه دا وه چې زه په دغه آنرز امتحان مې ورکو د هغه ترجمې پکې وي نو د هغه په حواله باندې چې دی نو ما دا علاقه وپېژنده د هغې نه پس چې دی نو زمونږ دوست و عبدالغفران بیکه صاحب دوست ورته ځکه وایم چې ما سره ډېره مینه وه او ما پې لیکل هم ډېر کړي دي د هغې نه پس چې دی نو نور بلا یو لویه قافله وه او یو پکې خادم صاحب هم و خادم صاحب په دې معنو کې چې دې ما نن ډېر بوډا ولیده او زه ما ته خو خادم صاحب ډېر اوچت او دنګ لوړ او مزېدار او ښکلی او هر کله چې به دې ما ته میلاوېده نو یو کتاب به ضرور راکړو که نه دا د ده د ادبي سخاوت زه وایم چې مثال دی او بل چې دی د ده شاعري هغه مقصدي شاعري ده ګوره د شاعري چې ده نو هر څوک کوي که نه خو خبره دا ده چې په هغې کې خو چې څه پیغام خو وي که نه چې څوک د هغې نه څه زده کړه خو کولی شي که نه نو خدای پاک والا چې دی د هغه دنیاوي ضرورتونه هم پوره کړي دي او هغه د خپلې شاعرۍ چې کومې مجموعې په ډولي صورت کې چاپ کوي نو دا چې دی نو دا هم د کمال دی بله خبره دا ده چې ګیلې کوي خلک چېرې د پښتو کتاب څوک نه لولي او رښتیا خبره چې نه لولي مونږ 30 کتابونه چاپ کړو دا دی پروفیسر صاحب چې دی نو کتابونه لګیا دی دې مارې چاپ کړو خو دا زموږ خارق دی او خارق یو داسې بیماري ده چې دې علاج نشته ګورې او که نه نو خدای خبر چې دا خارق به تر کومې جاري خو به هر حال مونږ به کتاب لیکو که تاسو چاپ لولی او که نه لولی که نه مونږ به لیکو خو زما یو تجویز او دا تجویز هر ځای کې وایم چې زمونږ کوڅه په کوڅه 2-3 ټولنې ادبي وي نو که یوه ادبي ټولنه چې دی 15 کتاب اخلي که نه زما خیال دی دا 1500 پې مونږ لیکو 2000 به په یو ځای چاپ کېږي او دا یو بنیادي بل ما چې دی نو یو تجویز بل ورکړی و چې زمونږ کالجونه دي سکولونه زه سیکشن افسر وم نو ما یو تجویز هغه زمانه کې پیش کړی چې یاره د شاعرانو کتابونه اخلی رشید باچا زمونږ سیکرټري و نو هغې ته تجویز ورکړه نو ما ورکړه نو جی بیا به مونږ چې دی نو 4 کتابونه چې دی د هغه نه راوغوښته هغه به چې دی اپروو کړه د کالج د لایبرورو د سکول د لایبرورو لپاره او هغه به مونږ نو دا د کالج او د سکول لایبرري هم که 15 کتابونه اخلي که نه نو زما خیال دی چې په سوونو او په زرګونو ایډیشنونه به د دې چاپ کېږي نو دا لیکوال غریب څه ګناهګار خو نه دی که نه یار چې هغه کتاب دې لیکي مه او هغې کتاب ویشي او عامو خلکو ته هم پکار دي نو دغه شان چې دی نو دا کتاب به عام کېږي نو دغه زما یو څو خبرې زه تاسو په لیدو قسم په خدای ډېر زیات خوشحاله شوم الله دې تاسو له ډېر زیات عمر درکړي او الله دې تاسو هم دغه شان خوشحاله لري نو زه خو په دغه کې په معروفو معنو کې ځان ته شاعر نه وایم او ما څوک منیم نه چې دی شاعر دی وی په نتر کې وغپېږه نو بهرحال دا یو غزل کې دا یو غزل دا چې دی نو خلکو خوښ کړی و وي ټکي په ټکي مې د یار د مخ کتاب لوستی دی ټکی په ټکی مې د یار د مخ کتاب لوستی دی او د عشق مکتب کې مې د پاره د ثواب لوستی زه هر وخت گردان په یاد هم کولی شمه مای لبان دواړه رخسار تندې محتاب لوستی دی زما د خولې نه نن ګلونه چې دوړېږي خلکه زما د خولې نه نن ګلونه چې دوړېږي خلکه
خواته مې ناست تو ټوله ورځ پرون ګلاب لوستی دی په اجازه باندې د مینې اوس ساختونه لیکم کتاب د دم خواته د وروځو د محراب لوستی دی او ډېرې خبرې دي په زړه کې په خوله نه ډېرې خبرې دي په زړه ولې په خوله نه راځي په هره لاره مې د زغم ژور عذاب لوستی دی او د وخت چپو ته ځان به نه سپارې لامبو به وهې د وخت چپو ته به ځان نه سپارې لامبو به وهې او دغه سبق مې د سیند منځ کې له ګرداب لوستی دی او داسې چې خوږو ترخو تجربو پیټې د په سر ګرځوم خوږو ترخو تجربو پیټې د په سر ګرځوي هما د وخت په کتابتون کې هر یو باب لوستی ملګرو دا محفل چې دی د شعر او د ادب دی نو نثر به هم پکې وي خو نظم به هم ورکې وي ځکه چې ښه شاعران راغلي دي ناست دي راغواړم یو شاعر فضل ربي ارمان صاحب چې راشي او تاسو خپل کلام موري خو یو خواست به کوم فضل ربي ارمان صاحب ته خواست دی چې راشي او خپل کلام موري خو سلګی وهم د جوبل زړه د هرې سړي کې سره د چا بې لوزه د یادونو مزارونه ګورم ارمانه اوس هم ګجو خان ته ځمه هر مازدیګر نخې د ورک جانان د ورکو قدمونو ګورم او یو شعر بل ویم یو دوه شعره چې د انتظار د درد د زغم د برمه پرېوتمه د انتظار د درد د زغم د برمه پرېوتمه اوس د وادي او بهانې په میانځ کې څه پاتې دي او ستا د فریب ډکه هره دروغجنه ادا جانانه نور د یارانې په میانځ کې څه پاتې دي یو دوه شعرونه ویم چې ته مې ګل کړې ښایستونو کې مې پټ کړې ته مې ګل کړې ښایستونو کې مې پټ کړې زه په اوچو شونډو پروت چاودلی پاړ یم او ته د وخت سره بدل شوې مخکې لاړې زه لا هغسې په هغه ځای ولاړ یم نو خواست کوم فضل محمود ضیا صاحب ته چې راشي او د خادم صاحب په دې فني سفر باندې تاسو سره څو خبرې وکړي یویشتمې پیړۍ او جدید دور که قبلیز هیوادونه د مزو چرچو او سهولتونو سره مالامال کړل او په الکترونیک میډیا او پیداواري ذرایعو باندې خودکفیل او شتمن شو او په ساینس کې مخ په وړاندې لاړل او دومره مخ په وړاندې لاړل چې غرور او تکبر چټي ډانده کاڼه کړل او د بد اخلاقۍ او اخیري حدونه نه پورې وتل او د نړۍ د کمزورو هیوادونو د پیداوار په ذریعه د خپل اخلاقي او اخیري حدونو پورې وتل هیرس او لالچ او نظرونه ورخښ کړل او د وسلې په طاقت د هیڅ قسم بین الاقوامي قوانینو د پابندۍ نه آزاد په مختلفو ایلو بهانو په هیوادونو کې اړې ګړې پیدا کول او په الکترونیک میډیا فحاشي او بد اخلاقي خورول د هیوادونو شتمن خلک غدار او رشوتخواره بیوروکریټس په پیسو اخیستل او په هغوی د هغوی ملک او د ملک پیداواري ذرایع تباه کول او د امن نه په نوم باندې امن تباه کول اوس د هغوی خاصه جوړه شوې ده په دې نور ختیځ هیوادونو کې زمونږ دا خاوره او خاص کر خیبر پښتونخوا هم په نښه دی او خاص کر په نړیواله سطحو عام پښتون خامخا دې ستونزو سره مخ دی ځکه چې ترهګري عسکریت خوښي په موږ راته پلې شوې ده او هر وګړی که وړوکی دی او که لوی دی که سړی دی او که زنانه ده د مرګ په کومې کې بانډه دي خو ناامیدي ګناه ده او د دې ستونزو مخنیوی په مختلفو ذرایعو د هر پښتون وګړي په ذمهوارۍ کې راځي نو په دې کې یو شاعر ادیب څنګه غلی پاتې کېدی شي خو شکر دی چې په دې کې لیکوالان صحافیان شاعران ادیبان عالمان دانشور خپل ونډه اچوي او د عوامو فکر او د امن د لټون په لار د امن د کاروان سره مل وي او په دې عمل کې یو ډیر پخوانی دانشور صوفي شاعر او یو سیاسي شخصیت سترګور میر محمد خان خادم هم شامل کاروان دی چې د قلم د توري په لاس
ډېر د پخوا نه د مسلمان او د پښتون قوم دپاره په جنګ کې بوخت دی او ډېر څه کتابونه د نظم او د نثر د مسلمانانو او د پښتون قوم د حقوقو او د دین د شریعت او د الله تعالی او د رسول د پیژنګلو په باب لا لیکلي دي او لا په دې لار روان دی تګ کوي